افغانانو ته د آبادۍ او خوشحالۍ یو غټ خبر راغی. د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې. سلام، ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر یوه کال کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره نږدې 1.5 میلیارده ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. دغه وزارت ویاند ویلي چې په دغه راکړه ورکړه کې 100 میلیونه ډالره صادرات شوي چې ډیره برخه یې تازه وچه میوه او انجه دي. او خو یو شمېر سوداګر وایي منځنۍ اسیا ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي او اړتیا ده چې په دغه برخه کې لا زیاته پاملرنه وشي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په پام کې ده چې د افغانستان د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په موخه د روان کال د مارچ میاشتې په اوله په ترکمنستان کې یو نندارتون جوړ شي چې افغان سوداګر به هم پکې ګډون وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري خپرې شوې شمېرې ښایي چې په 2023 کال کې له افغانستانه کابو 2 میلیارده ډالره صادرات شوي چې ډیری هند، پاکستان، چین او متحده عربي اماراتو ته شوي.